د صدیق الله اتل لومړنۍ نړیواله سلیزه او کرکټ ته د نوموړي د راتګ لوبیز داستان. ملي لوبډلې ته راغلي تازه دمې ځوان پیلیز توپوهونکي صدیق الله اتل خپله لومړنۍ نړیواله سلیزه ثبت کړه. اتل د زیمبابوې او افغانستان د ورځنۍ لوبلړۍ په دویمه لوبه کې 104 منډې وکړې او په ټوله کې د ښې کارکردګۍ له مخې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. صدیق الله اتل په کورني کرکټ کې یو وتلی نوم و او په لنډ وخت کې الف او ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. د نوموړي په وینا د خپل لوبیز سفر په پیل کې ډېرې سختۍ لیدلې او حتی په ډېرو پیښو کې ژړلي هم دي. اتل په خپله یوه مرکه کې ویلي سره له دې چې ډېره خواري یې کوله، خو کله چې په 2013 کال کې له 19 کلنې ملي لوبډلې پاتې شو نو ډېر یې وژړل. بیا ځلې هغه وخت ډېر ژړلي چې فرسټ کلاس سیالیو کې کارکردګي ښه نه وه او دریم ځل یې په چین کې د آسیایي لوبو پر مهال ژړلي چې هلته یې هم کارکردګي په خپل زړه نه وه. بالاخره د اتل د ټولو ژړاګانو او اوښکو چې د هېوادنۍ مینې له امله یې د لوبو لپاره توی کړې وې رنګ راوړ. اتل څو میاشتې وړاندې له ایسیا سره هم په مرکه کې ویلي و چې د کرکټ د پیلولو پر مهال یې کورنۍ ورسره رضا نه وه او یوازې ورته په درس ویلو ټینګار کاوه. خو نوموړی زیاتوي چې دا مهال یې تر ټولو لویه ملاتړې کورنۍ ترونه او په ځانګړې توګه مور ده. اتل تقریبا په هره لوبه کې چې د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې خپلې مور ته یې ډالۍ کړې ده. صدیق الله اتل سږکال په شپږیزه لیګ هم راج وچلاوه او په هره لوبه کې له 50 کمې منډې نه دي کړي. دا راز یې د غوره توپوهونکي جایزه هم واخیسته. نوموړي له شپږیزې وروسته ځان یو واقعي پیلیز توپوهونکی ثابت کړ او د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې هم سر په سر په 5 اننګزونو کې 5 نیمه سلیزې ووهلې او د اتلولۍ په ګټلو کې رول ډېر ښکاره و. په اسیا ایمرجنګ سیالیو کې له ښې کارکردګۍ سره سم ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه او خپله لومړنۍ نړیواله لوبه یې د بنګلادیش پر وړاندې ترسره کړه. اتل د مهال 9 شلوریزې او 5 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې کړي. په شلوریزو لوبو کې ټولې 96 او یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 188 منډې کړي. ځوان پیلیز توپوهونکی صدیق الله اتل وایي دا مهال یې رول ماډل لوبغاړی ویرات کوهلي دی او د نوموړي لوبې کریر او فټنس ډېر تعقیبوي. د کرکټ شنونکي هم ملي لوبډلې ته د اتل په راتګ سره د افغان لوبډلې راتلونکی روښانه ګوري.